میرویس شاجوی اوسېدونکی یم. شاجوی په بازار کې د یو کشمش منډۍ څنګ مې کور ده. دا د کشمش منډۍ کې پوسټر راته اچولې ده. هغه ورځ مازدیګر ورم د عسکرو ته مې وویل چې دلته ټکان مه راکوئ، دلته شی نشته، دا ټول کورونه دي. په دان کې موږ په کشمش منډۍ کې ولاړ یو، چا پیسې ماته راکړې، دې پیسې زما سره لیدلې وې. پیسې خو ما صرافي ته یوړې، په صرافي کې مې جمع کړې، دې پیسې لیدلې وې. ماښام رالو د سي دروازه را وټکوله، دروازه یې ډېره تېزه را وټکوله چې راووتم، عسکر شناخته دي، د یوه نوم هم حمدالله ده. ورته مې وویل چې خیر حمدالله، وایي تا دا ګروپ ولې نه ده لګولی؟ ما ګروپ خو تا اوس ماښام راته وویل سهار به یې ولګوو. ویا نو ولې نه لګوې؟ سهار نو زه څه کوم؟ ته نو که یې رادورې شې، زه یې رادورې کړم، نو کیسې مابین شه، بس بل ټک را وکړ. یو بل ملګری ورسره و، یو دی و، دواړه بس پیرونه راکړو، درې ټکه یې په را وکول. مرمۍ په دا وږی کې ولګېده، شاته په سږیو کې ووته، په پښې مې سره متې شوي دي. بیا د سیمه نارې کړې چې وغورځېدم، له کوره چې دا نور راووتو، کلیوال سره راووتو، دی وغورځېدو، ولاړو، منډه یې واخیسته، بل ته یې وویل پر سر مې وویسته، درځه کار مې ورخلاص کړئ. دوی منډه سره واخیسته، زه شفخانې ته راوړم، د شفخانې دلته کلا ته راوړم. نو ډاکټرانو ما سره ډېره همکاري شاجوي کې مو وکوله، درې مو وکوله، ډاکټرانو څخه مننه کوم. خو زه له حکومته څخه عدالت غواړم چې باید دا خلک ګیر شي. دا خو تجاران دي، دا خو یوه ورځ نه ده. کشمش منډۍ کې پوسته اچولې ده، ټول خلک تجاران دي، دغه پردي پیسې دې سره اړوي، نو سبا بل ولي، سبا بل ولي. یوازې زه خو نه یم چې دې وویستم، ولې دې بل کور ته وراړي، ولې دې بل کور ته وراړي.